د زلزلہ ولې کېږي اصل کې دا مسله د قیامت زلزلې قرآن کې الله بار بار ذکر کړی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي ویو د آخرت زلزلہ الله عز وجل مونږ له یادوي چې ورځ به د آخرت زلزلہ راځي اذا زلزلت الارض زلزالها په دې ټوله دنیا باندې به یو جړه راولي الله توجه دویمه وجه دا ده الله عز وجل د خپل قدرت مونږ له کوي يهود بچي نصارا بچي نور خلق بچي دغه بلويسي طاقت زمونږ د الله دی لوی زمونږ د الله دی زموږ وسمن هغه جړقي دریمه وجه دا ده زمونږ ګناهونه زیات شي خاص کر زنا دلته زنا په اړه کې دا خبره شروع ده زناونه چې کله زیات شي نو د قران او سنت نه دغه تعلیم موږ راکړی شوی دی چې ایسه په دې وخت کې الله به خلکو زلزلې به راوي خپش کول څه پکار دي کول به دا پکار دي چې انسان سره به د لاس کې پیسې وي د محمد رسول الله د احادیث معلومیږي هغه صدقه دغه وجداد نو د په لاس کې شکل غلام هغه آزادول درې موجوده موږ باندې ودرېدل درېمه طریقه کوم باندې بیانې نو به د رسول الله د ارشاداتو معلومیږي ذکر زموږ بل هیڅ څوک نشي سوا د الله نه د قلاله تسلیمي پکار ده شرب مو خو ډېر کمې زیته وکړي کوم د دې څخه الله جو بل ځای کې مرګېږي کبل ځای کې سورې رحمان کې څنګه الله دا فرمایي وي که د اسمانو د زمکه د کینارونو وتښتې زمانه وتښتې اخر به چرته ځي هیڅ شرط نه تللی شو